د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو وسایلو د صنعتي پراختیا دفتر په همکارۍ د دغه ولایت په بلخ ولسوالۍ کې له یو شمېر کروندګرو سره د کرنیزو توکو مرسته وکړه. دغه مرستې د ارزنو او جوارو د قطاري کرکیلې لپاره او د کروندګرو د ملاتړ په موخه د کټخیلو، خیرآباد، نواباد، عربان، قلاچه او باغ اوراق په کلیو کې ویشل شوي دي. د معلوماتو پر بنسټ ویشل شوي توکي 15 ډوله کرنیز مواد دي، لکه د حاصلاتو د راټولولو ماشین، لاسي کراچۍ، د دوا پاشلو برېښنایي ماشین، یوریا سرې، ډي ای پي سرې، هیومیک اسید، پلاستیکي بورۍ، پوتاشیمي سرې، حشره وژونکي او ځینې نور مواد او وسایل یادولی شو. د دغو توکو ویش د کرنیزو وسایلو د صنعتي پراختیا دفتر د فني او مسلکي کارکوونکو په همکارۍ او د بلخ ولسوالۍ د کرنې مدیریت په همغږۍ ترسره شوی دی. د یادونې وړ ده چې د دې پروګرام موخه د کرکیلې پراختیا، د بزګرانو اقتصادي وده او په کلیو کې د معیاري کرکیلې دودیزه کول ښودل شوې ده.